السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی کومو ای پورکوا. دا دو کلمې څه معنا لري، څه فرق لري، دا ټول په دې درس کې سره د مثالونو تاسو لپاره تشریح کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ، انشاءالله ډېر خبرو باندې پوه شئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. لومړی کومو معنا څنګه او بعضې وخت څه لپاره هم استعمالیږي. اوس په دې مثالونو کې وګورئ. Comment est ton chien avec les gens? Comment est ton chien avec les gens? Comment est ton chien avec les gens? ستا سپی خلکو سره څنګه دی. کومو دلته د څنګه معنا ورکوي، یعنی کومو څنګه دی ton chien ستا سپی avec les gens خلکو سره. کومو معنا څنګه. دویم مثال. Bonjour Julie, comment vas-tu? Bonjour Julie, comment vas-tu? Bonjour Julie, comment vas-tu? ورځ مو بخیر جولی، ته څنګه یې. comment vas-tu ته څنګه یې. یعنی دلته هم کومو معنا څنګه. دریم مثال. Comment va ta mère? Comment va ta mère? Comment va ta mère? مور دې څنګه ده یا ستا مور څنګه دی. دلته هم کومو د څنګه معنا ورکوي. کومو وا څنګه دی، تا مغ ستا مور. اوس لاندې درې مثالونو کې وګورئ. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? نوم دې څه دی. دلته څه معنا ورکوي. نوم دې څه دی. داسې هم ویلی شو. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? نوم دې څه دی. دا کومو سوالیه کلمه چې دی جملې په اول کې هم راوستلی شو او آخر کې هم راوستلی شو. لکه Comment tu t'appelles؟ نوم دې څه دی. Tu t'appelles comment؟ نوم دې څه دی. معنا یې هماغه دی، لیکن یوازې د کومو کلمې ځای بدل شو. Comment puis-je vivre ici? Comment puis-je vivre ici? Comment puis-je vivre ici? زه څنګه دلته ژوند کولی شم. دلته کومو یعنی څنګه معنا ورکوي. داسې هم لیکلی شو چې دا کومو جملې آخر ته ویسو. لکه puis-je vivre ici comment؟ یوازې د جملې بڼه فرق کوي، معنا یې هماغه دی. کومو څنګه او څه معنا لري. اوس راځئ چې دویم لغت په لوري لاړ شو. Pourquoi؟ Pourquoi؟ Pourquoi دا هم یو سوالیه کلمه ده. په دې کلمه مونږ کولی شو چې یو چا نه یو پوښتنه وکړو. Pourquoi معنا دی ولې. Pourquoi ولې. Pourquoi ce mot interrogatif garde la même place dans les trois registres de langue. Pourquoi سوالیه کلمه چې دی همیشه په یو ځای کې موقعیت لري، یعنی ځای تغییر نه کوي. هغه داسې لکه څنګه چې نورې کلمې دي د جملې په اول کې هم استعمالولی شو، د جملې په آخر کې هم استعمالولی شو. یعنی کله چې یو ډېر ادبي خبره کوو، مثلا هغه سوالیه کلمه جملې په اول کې راوړو. که چیرې
لونګاش فامیلي کې خبره کوو هغه سوالیه کلمه د جملې آخر ته وړو. کیدای شي تاسو په تېرو درسونو کې مو لیدلی وي او که چیرې نه مو وي لیدلی نو تاسو کولی شئ چې لاړ شئ چینل ته او هلته کومو پوزي اون کیستیون په نامه یو پلایلیست دی، هلته دا ټول ویډیوګانې موجود دي، لاړ شئ هلته وګورئ. خو لیکن دا پخوا کلمه چې دی دا همیشه د جملې په اول سر کې راځي، یعنی په نورو په لونګاش فامیلي کې، په لونګاش کونغوان کې او په لونګاش فورمل درې واړو کې دا جملې په اول کې راځي، یعنی خپل ځای نه بدلوي. اوس په دې مثالونو کې وګورئ. Pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi est-ce que tu es là? ولې ته دلته یې؟ Pourquoi tu es là? ولې ته دلته یې؟ وګورئ د جملې په لومړي سر کې ولې په معنا راغی. دا په لونګاش کونغوان کې دی. دویم Pourquoi es-tu là? Pourquoi es-tu là? Pourquoi es-tu là? ولې ته دلته یې؟ دا په لونګاش فورمل کې دی. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? ولې ته دلته یې؟ دا په لونګاش فامیلي کې دی. خو لیکن په درې واړو لونګاشونو کې وګورئ، په درې واړو ژبو کې وګورئ، دا پخوا کلمه خپل ځای بدل نه کړو. درې واړو جملو کې دا پخوا کلمه د جملې په لومړی سر کې راغی، یعنی دې نه معلومیږي چې پخوا کلمه د جملې په اول سر کې راځي. Pourquoi es-tu en colère? Pourquoi es-tu en colère? Pourquoi es-tu en colère? ولې ته غوسه یې؟ Pourquoi êtes-vous en retard? Pourquoi êtes-vous en retard? Pourquoi êtes-vous en retard? ولې تاسو ناوخته راغلي یاست یا ولې تاسو ناوخته یاست؟ Quelle est la cause de votre retard? Quelle est la cause de votre retard? Quelle est la cause de votre retard? ستاسو د ناوخته راتلو دلیل یا علت څه دی؟ Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mangé? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mangé? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mangé? ولې هغوی ډوډۍ نه دی خوړلی؟ Pourquoi n'ont-ils pas mangé? Pourquoi n'ont-ils pas mangé? Pourquoi n'ont-ils pas mangé? ولې هغوی ډوډۍ نه دی خوړلی؟ دواړو جملو معنا یو دی، لیکن فرق دا دی اسکو چې راغلی دی دا په لونګاش کونغوان کې دی او دا دویم چې فعل مخکې شوی دی او ضمیر وروسته شوی دی دا په لونګاش فورمل کې دی. Pourquoi va-t-elle seule au cinéma? Pourquoi va-t-elle seule au cinéma? Pourquoi va-t-elle seule au cinéma? هغه ولې یوازې سینما ته روان دی یا هغه ولې یوازې سینما ته ځي؟ Pourquoi Juliette va-t-elle seule au cinéma? Pourquoi Juliette va-t-elle seule au cinéma? Pourquoi Juliette va-t-elle seule au cinéma? Juliette ولې یوازې سینما ته روان دی؟ په لومړۍ جمله کې د دې جولیت په ځای ضمیر هم استعمال کو ال او په دویمه جمله کې خپله جولیت نوم هم راوستو. تاسو کولی شئ چې په جمله کې نوم استعمال کړئ یا نوم په ځای د هماغې ضمیر استعمال کړئ. Pourquoi veux-tu apprendre le karaté? Pourquoi veux-tu apprendre le karaté? Pourquoi veux-tu apprendre le karaté? ولې ته غواړې چې کراټې زده کړې؟ Pourquoi veux-tu ولې ته غواړې apprendre چې زده کړې le karaté کراټې. دا زمونږ درس و. امید لرم چې ورباندې پوه شوي به یاستئ. که چیرې تاسو کوم مشکل لرئ نو تاسو په کمنټ کې راته ولیکئ. په راتلونکي درس کې د هماغه په باره کې خبرې وکړو. که چیرې ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري هم وویني. چینل سبسکرایب کړئ، زنګ په نامه باندې کلیک کړئ
چې کله یو نوی درس شیر کړو نو تاسو لپاره یو نوټیفیکیشن یا خبرداری درشي او تاسو ویډیو ووینئ. تر راتلونکي ویډیو پورې ښه وخت او ښه ژوند ولرئ په موخه مخه.